او ما تا ته ویلي وو چې تر څو ستا زلفان دي تا پسې به داد کړی سر ما خو زلفان هم کټ کړل اوس هم ایکسټینشن یې لګولي دي بیا مې څوک نه پرېږدي زه به وښیم درته خیر دی دې د یارې ویلې نه شي خو د ټولو نه 7 لکه 8 لکه 10 لکه بتې اخیستلې شوي دي 3 لک روپۍ به ماله راکړې دا ویډیو به نه اپلوډ کومه چې موږ سره به شپه کې موږ سره به دا کې موږ سره به دا کې که تا موږ سره شپه ونه کړه تا موږ له پیسې رانه کړي موږ به دا ویډیو شیر څونه دې ورکړې سر ما اوسه پورې کم از کم دا 10 لاک پورې به ما ورکړي هغه وخت یې رسولو دی د دې له هم یو سیکیورټي ګارډ وساته دا د نومونو پیسې بس ته به ووایم نو خیال دې نه دی چې کله د بیبي لاس په بچي ني نو بچې به بیا وال خوري بس څه وکړو مجبوره یو په میدان هم ځان شرمولی دی خو د چا نه په زور 1 روپۍ نه ده اخیستې خو دا زموږ نه بهتره خلک دي یو کس 9 لاک روپۍ اخیستې دي یو کس نه 6 لاک روپۍ واخیستې زما د کور بېزتي وکړه زما په کور باندې ډزې کړي دي ځکه د هغوی نومونه علم نو ماله به پناه څوک راکوي فیملی دې ما نه اکسپټ کوي ما فیملی اکسپټ کړی د زه خپل مور پلار منم मूरत तंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी जब तक मूरत तंग रहेगी जंग रहेगी जंग रहेगी دا ستاسو په دې نارو کې د بتو خبرې مرالې تاسو نه بتې څوک غواړي دا چې کوم خواجه سره ولاړ دي دې د یارې ویلې نه شي خو د ټولو نه 7 لکه 8 لکه 10 لکه بتې اخیستلې شوي دي او ډېر خواجه سره چې دي هغوی د وطن نه روک هغوی د علي دې څوک فرزانې ځکه د هغوی نومونه علم نو ماله به پناه څوک راکوي او بله خبره دا که زه د دغه ټولو مجرمانو نومونه والم چې کوم خواجه سره قتل شوي دي نو ماله به پناه څوک راکړي ما ته خو پیل نه دونه ټریټ دی چې د دې په مخ کې ما پسې چې کوم لیټر راغلی او ما پولیس ته خو په هغې باندې ټول خاموشه شو یو تپوس درنه کومه داسې به کوم خلک شي چې دونه ځان ته ناران وي د دوپړو پیسو ته کیني زما خبره یو وره دا پښتانه ني پښتانه کلم داسې نه کوي پښتانه درانه خلک دي پښتانه خواږه خلک دی پښتانه چې دی نو هغوی په خپل نوم باندې د دې خبرو انچ نه راولي چې هغه د اجلا سره یا ښځې سره یا معذور سره زیاتې او ظلم وکړي دا په پښتنو کې هغه خلک دي زم چې پښتانه په خپله پاسې او د معاشرې نه داسې خلک لري یو جهانمنه فرزانه مشري کوم د ټرانسجنډر ارزو ما وې دا خو د تړتکو د ګونګړوګانو پیسې نه دا کم نران دي چې وي بته راکړه سر بس دا هغه نران دي چې د دې کار روزګار نشي کولی او په تیاره مخته شوي دي یا د هغوی پیرنټس په هغوی باندې لاس نه دي نیولی یا د هغوی صحیح تربیت نه دی شوی یا لکه مونږ یو مظلومه طبقه یو خو زمونږ مور او پلار زمونږ داسې پرورش شکر الحمدلله کړی دی که نه چې مونږ خپل ځان نه په سینه وباسو په میدان هم ځان شرمولی دی خو د چا نه په زور 1 روپۍ نه ده اخیستې خو دا زمونږ نه بهتره خلک دي دا زمونږ نه بهتره خلک دي که دوی لږ سوچ وکړي که نه دا زمونږ نه ګورې بهتره خلک دي جی ډېره مهرباني او ډېره ترخه خبره دې وکړه وایه ایسف جان لاله تا اوس وویل که نه چې دا به څنګه خلک چې ستاسو نه پیسې اخلي نو ما نه ویډیو شوې ده باقاعده اوس ما له دمکې ملاوي کې چې 3 لک روپۍ به ما له راکړې دا ویډیو به نه اپلوډ کومه نو ما سیم کارټونه بند کړي دا را سره غم هم دی چې الله مکه شیر یې نه کړي ویډیو کې څه په زور زبردست زور زبردستي باندې ما سره تشدد هم شوی اوس که زما جسم زه درته ښکاره کړم زما جسم کې سپین ځای نشته نو ما سره تشدد هم کړی دی ما سره ریپ هم شوی دی او باوجود د دې نه ما نه ویډیو وکړه که تا حکومت ته وویلو تا د هغه که زه به ستا ویډیو شیر کوم چې زه غلی شم هغه ټیم ما رپورټ ونه کړو که نه ما وی چې ویډیو مې شیر نه کړي نو د دې نه وروسته اوس د بتۍ کوشش کوي چې اوس ما نه په ویډیو باندې بته حاصله کړي پولیس ډپارټمنټ ستاسو کومک تلیمه کومک نشته اف آی آر وشي اف آی آر واپس کینسل شي رپورټ وکړي رپورټ که اوس په ما باندې ډزې وشي نو ګاډي ولیکي چې دا په ګاډي ډزې وشوې که په موږ باندې ډزې وشوې دا په کور وشوې نو داسې موږ له اوسه پورې تحفظ نه دی میلاو شوی که تحفظ میلاو یو کس ته نن پورې سزا ورکړل شوی نن به موږ په دې روډ په دې ګرمۍ کې نه ولاړ وایه زویه څنګه یوسف جان ښې صاحب ښې تاسو ډېره خوشحاله که وایه څه حالت بس ظلم راسره کېږي څه ووایم تنګ شو ډېر زیات تنګ شو اخر دلته راشو تاسو خو د پړه کم نه دا تاسو څوک ډبئ بس دا شته په دې دنیا کې ظالمان شته که نه زموږ دپاره ظالمان شته دی اوس چې تاسو کوم احتجاج کوئ نو څه مو په مطالبو کې ایښي دي بس دا دی چې موږ د خپل انصاف دپاره راغلي یو چې انصاف راته میلو شي انصاف خو نشته دی په دې دنیا کې تم د کوره بهر یې او زه د کوره بهر یم نو خیال دې نه دی چې کله د بیبي لاس په بچي ني نو بچې به بیا وال خوري
بس څه مجبور یو مجبور یو ځوانای در باندې اسانه کې وایا السلام علیکم بس مونږ نو څه وایو زه ته یو خبر وکړم مونږ سره عرض دی کې زیاتې کېږي مونږ سره عرض دی کې شهادت کېږي عرض دی کې مونږ سره عرض کېږي او د مونږ پولیس هېڅوک هم مونږ ته تحفظ نه راکوي پوه شوې مونږ دا غواړو چې مونږ ته تحفظ میلاو شي او مونږ ته خلک څه نه وایي مونږ خو چا د څه نه وایو مونږ ته خلک څه وایي مونږ چا د هېڅ هم نه وایو او چې راشي مونږ وخیټه کوي او مونږ سره بدتمیزیانې او څه مونږ سره کوي دا په تاسو چې ګډېږئ نه غیر خو څه راځي همته هم دغه کاړ کباړ به راځي نو زه ته یو خبره کوم مونږ ګډېږو مونږ خو چا نه وایو چې مونږ پسې راشي په خپله رام شي په خپله مونږ بېزت هم کړي په خپله مونږ سره هسته وکړي دا غاښ ترې رسرو دی د دې له هم یو سیکیورټي ګارډ وساته دا د نوم پاسي بس څه به ووایم نو او دې د کوم ځای زه د سوات تم د کوره بس جدا یې جی الله در باندې اسانه کې ډېره مهرباني Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी Asaudia Double Action Washing Powder Chemical Brand Managing Director Manzoor Hussain Al Hussain Soap and Chemical Industry Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio Treatments available Chemical Peeling Mesotherapy Skin Glow Weight Reduction Hair Regrowth हाइड्राफेशियल हेयर एंड फेस PRP व्हाइटनिंग इंजेक्शंस नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज राब्ता नंबर 0333338037 ډولفین څنګه تاسو صحیح یوسف جان سر تاسو ښه ژوندې لره ستا کرکې تړتکې او منډې او سلګۍ او جړه ختمه نه شوه او ما تا ته ویلي چې تر څو ستا زلفان دي تا پسې ودات کړی سر ما خو زلفان هم کټ کړل اوس مې ایکسټنشن یې لګولې دي بیا مې څوک نه پرېږدي زه به وښیم درته خیر دی څه مطالبه ده څه تکلیف بیا راوستی دی چوک ته سر دا یو څو کسان دي هغې موږ نه پیسې غواړي بته موږ نه غواړي ټیک ده او باقاعده ما سره پروف پروت دی دویمه خبره هغې موږ نه نازیبه ویډیوګانې کوي ټیک ده او هغې په هغه ویډیوګانې باندې موږ بلیک میل کوي چې موږ سره به شپه کې موږ سره به دا کې موږ سره به دا کې که تا موږ سره شپه ونه کړه تا موږ له پیسې رانه کړي موږ به دا ویډیو شیر څونه دې ورکړې سر ما اوسه پورې کم از کم دا 10 लाख پورې به ما ورکړي دا چې کوم دی دا یو ګروپ دی مافیا ده که بیل بیل خلک دي سر دا بیل خلک دي دا ټول په دې ځایونو باندې خوند لیدلې دي پولیس ډپارټمنټ مدد سر موږ د پولیس ډېرې وعدې وکړي خو هغه ملزمان اوسه پورې بار ګرځي هغه ملزمانو باندې سر دفعې چې مضبوطې ولګي که نه آرام شه که د جیل نه روزي دفعې چې مضبوطې ولګي سر دې دفعې مضبوطې نه لګوي ستا د ډانس سلسلې جاري دي ته چې چاله ځې نو ته شناختي کارډ او ځای ځایګۍ معلومه که داسې ځې سر اوس خو زه پروګرامونو لم نه ځمه اوس خو زه په خپل کور کې ناسته یم خو خبره دا ده چې دوی د خلکو په فیملیانو باندې اوس ټارګېټ کوي په کور کې هم څوک نه پرېږدي زموږ سر 2 کاله وشي موږ بار پروګرامونو نه ځو سر موږ کرایانو بلونه چې سم په سخته باندې ورکو موږ پروګرامونو نه ځو بس هغه خبره که خپل ځای کې چېرته پارټي وغیره او که ښه پخه کني نه هېڅ هم نشته یا سیسټم څنګه روان سر زموږ چې کوم خپل ځای دی الحمدلله چې موږ ګیدرینګز وکړو چې اوس بهر څوک موږ د پروګرام وایي موږ ته موږ ستاسو ځای ته نه درځو تاسو زموږ ځای ته راشئ سر دومره موږ د سیکیورټي مسله شو چې موږ د چا ځای ته هم نه ځو دا نور ملګري خو به ځي سر څوک هم نه ځي ټول دې ټایم دا یو دغه په دبو کې د یارې په دبو کې دي او کوم یو هم چې دی دا څونه چې ولاړ دي چې د خپل ځای نه لاندې کوزېږي نو دوی له چې کم کار والا دی نو هغه هم والي کېږي چې ته دوی له سودا ولې خېږې سر ما له هغه ورځ ناشته یې روړه لاندې ورته کس وایي ته دا ناشته چا له وړې هغه زه ډالفین له وړم یا الله توبه سر هغه رزق هغې راواغېشت او په سړک یې لړه کو او دویمه خبره زه وکړم سر دویمه خبره درته زه وکړم سر هغه کسان چې کم دي زمونږ چې په لاره کوڅو کې مونږ کیډنیپ کي جوماتونه پورې راشي مونږ پسې مونږ هغه د جمعې مونځ هم اوس نه ځو یریږو زه بل اوس رشکه کې را روان وم که نه د اشنغرۍ کې په ماښام باندې 7 بجې وي د ماښام 7 بجې وي که نه زه په رشکه کې ناست وم 3 کسان په موټرسایکل ناست وو او رشکې له ماله راجوغ شوله او ما ته یې کنځلې شانتې وکړو په ما یې لټ ووهلو او په دې خپو کې یې راله ډز وکړو په رشکه کې نو هغه رشکې والا هم ویرېدو رشکې والا ما ته وایي بس کوشو دا واغه نو بس ما منډې والې په دې اشنغرۍ کې دي چاچاونه سپاک د مخامخه 7 بجې تړه د خوږېدو څوک صرف مور ده سر هغه ورځ یو کس فاین کړی دی او زموږ د ملګري والده په کور کې لګېدلې ده والده په کور ډزم کېږي په کورونو په فیملي د هغې چې دی والده وی لګېدلې ده وایه زویه السلام علیکم
بس موږ سره خو روزانه دغه ظلمونه کېږي دغه هر څه کېږي موږ نه بتې اخیستل کېږي موږ وخل کېږو ټکول کېږو زموږ ژړاګانو چې تی هغې سره ظلمونه کوي او موږ نه بتې اخلي یو کس 9 لاک روپۍ اخیستې دي یو کس نه 6 لاک روپۍ واخیستې زما د کور بېزتي وکړه زما په کور باندې ډزې کړي دي زما فیملي باندې ډزې کړي دي او ویډیوګانې رانه کړي دي خور مور لري پولیس ډپارټمنټ دی کې تاسو سره څه مدد اوس بالکل زما چې دی نو کاشف ذوالفقار صاحب سره چې کوم ایس پی اپریشن دی هغې سره ډېر ښکلی یو میټینګ وشو او هغې موږ له دا یقین راکو چې انشاءالله 2 ورځو کې به موږ تاسو د دې خلکو نه دا به موږ ګرفتارو مهرباني ډولفین د ایډورډ کالین نه اعلی تعلیم یافته ډولفین چې کله په یو چوک کې چرسیانو بنګیانو ته ګډېږي نو دا خو د افسوس او ډېر د زوال خبره ده سر اوس موږ هغه هم نه کوو چېرته لاړ شو سر خلک د خلکو په فیملیز باندې حملې کوي موږ د سر اوس موږ سر ما اوسه پورې زه غلی وم سر زه اوسه پورې غلی وم په دې وجې زه غلی وم چې زموږ فیملیز ته وجې به زه غلی وم خو چې اوس فیملیز چې کم دي که نه انزیف دي زه اوس د فیملیز دپاره م راوتې یم خو د فیملی نه بهر یې سر زما اوس الحمدلله فیملی سره هیلو های شته خو سر لازمي خبر د هر سړی په مور خور خفه کېږي هر سړی په مور خور خفه کېږي زه فیملی رابار کړی یم فیملی دې ما نه اکسپټ کوي ما فیملی اکسپټ کړی د زه خپل مور پلار منم د هغې مرسته د هغې مالي مدد بالکل زه د هغې زوی یم زه د هغې زوی یم زه د هغې لور زه به هغې سره ودرېږم جي ډېره مننه موږ ستاسو غږ پورته کړو فرزانې تاسو خو د ټرانسجنډر مسري هم کوئ نن تاسو پول ته هم راغلی مخامخ اسمبلی هال دی موږ ستاسو غږ کېښود په دې هیله باندې چې دا درې مخلوق چې موږ کې ژوند تېري چې نه دی ته خور ویلی شو نه ترور دوی ځان له یو ځانګړی ځای او حیثیت مقرر کړی دی په ټوله دنیا کې او هغه ملکونه چې هغې ته بیا موږ مهذب وایو یا ترقي یافته وایو په هغې کې د دې ټرانسجنډر حقوق متعین دی د بدنصیبۍ نه په دې وطن کې داسې نشته که زه خپل تاریخ صاحب ته ووایم او دا کیمره لږ اوچته کړي راتو کې نو بلا خلک ولاړ دي دا ټول تماشبین دي د دې صحرو ته بلا خلک راځي دا ډولفین ته په چوک کې ودروه ټریفک والا به ورځي چې ډولفین کور ته لاړ شه ټول راځي خو چې مړه شو یو هم نه راځي چې خاندو نو ټول راته ناست دي خو چې بیمار شو نو څوک هم تپوس له نه راځي خلک دي قدرمنو چې د دې په جنازګاه کې هم ځای نه وي همداسې به بالکل بالکل چې کله دیواني په حق ورسېدو ما د هغې دپاره فون وکړو مولا ته نو چا چې د علي شاه جنازه کړې وه هغه د پیله نه وي زه خو د مولیانو د اجلاګانو په مولا مشهور شوم زه دا جنازه نه شم کولی بل څوک مولا پیدا کړې دغه یو افسوسناکه خبره راشي چې دا ګونګړوګان خپې ته پرتي په تاسو ډېر ګران دي او په تاسو ډېر خواږه لګي دا چې مسکا کی او په سره لبان ستا په دغې کې تاویږي راتاویږي بخښنه غواړم په تاسو ډېر ګران دي دا چې کله مړه شي نو صاحبه دي په جنازه کې هم څوک نه بس دا وایم دا الله پیدا کړي دي د دې مور ده د دې پلار ده د دې قام د قبیله ده خو صاحبه دا دې چې کومه لاره خپله کړې ده ډېرې ځان له کړي دي نو د دې د حقوقو هم خیال ساتل پکار دي دا تاسو له هم پکار دي ځکه چې دا زمونږ سره ژوند تېروي خو ریاست دا یو ذمواري جوړېږي چې د دې کوم حقوق دي د هغې د خیال وساتي د دې کتاڼي ته درشي د دې اف آی آر اخلي د دې سره چې څوک ظلم کوي د هغه ظالم خلاف لاس هم اوچتوي تنگ رہے گی جب تک مورت تنگ رہے گی